Hello and welcome to Ehsas Online Academy. In today's lesson, we are going to explain possessive adjectives. خرار لاست فناناني video کې پر possessive adjective باندې خبرې کوو یا هم ملکی صفتونه. So first of all, possessive adjectives ملکی صفتونه یا صفات ملکی. Definition is څه دی؟ تعریف یې موږ داسې کوو چې possessive adjectives are used to show possession and ownership. Possessive adjectives are used to show possession and ownership. ملکی صفتونه په جملو کې ملکیت او مالکیت ښیي. پښتو تعریف یې هم دا ورته بسنه کوي چې ملکی صفتونه په جملو کې ملکیت او مالکیت ښیي. دا زموږ سره د possessive adjective دپاره تعریف شو. اوس راځو موږ چې possessive adjective له موږ سره څو دانې دي. They are 7 in numbers. Possessive adjective موږ سره ودانې دي. My, our, your, their, his, her, its. My, our, your, their, his, her, its. My په پښتو معنی د زما. Our زموږ. Your ستا یا ستاسو. Their د هغوی. His د هغه هلک د احمد. Her د هغې. Its د دغه یا د هغه. اوس راځو چې possessive adjective موږ څنګه په جملو کې کاروو. Possessive adjective په جملو کې لکه my زما. My name is Ayan. My name is Ayan. زما نوم Ayan دی. She is our teacher. هغه زموږ استاده ده. چې کله موږ وایو چې زموږ نه د دې دپاره موږ د our کلمه استفاده کوو. Your ستا یا ستاسو. Your name is Sarah. ستا نوم سارا ده. Their car is expensive. د هغوی موټر قیمتي ده. اوس موږ چې وایو they car موږ subject pronoun نشو استفاده کولو. نو موږ possessive adjective استفاده کوو چې their car is expensive. His brother is my friend. His brother is my friend. د هغه ورور زما ملګری دی. Her dress is exquisite. Her dress is exquisite. د هغې کالي ښکلي دي. Its color is black. د رنګ تور دی. For example, TV. که موږ وایو چې دا یو تلویزیون دی نو موږ وایو چې it is a TV. که موږ د دې د رنګ یا د دې د ملکیت او مالکیت په باره کې موږ د یو څه خبرې کوو نو بیا وایو چې its color is black. راځو اوس the subject pronouns versus possessive adjectives. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی چې subject pronoun له موږ سره ودانې دي. possessive adjective له موږ سره ودانې دي. subject pronoun له موږ سره I, we, you, they, he, she, it. I زه, we موږ, you ته یا تاسو, they هغوی, he هغه مذکر, she هغه مؤنث, it هغه یا دغه بیجانه. دا موږ په تیرو درسونو کې تشریح کړي وو چې دا موږ د څه شي پر ځای استفاده کوو؟ د نومونو پر ځای باندې، د خاصو نومونو پر ځای باندې یا د مختلفو اشخاصو په باره کې. اوس د دوی ترمنځ فرق څه شی دی؟ که چېرته وایم چې زه یو ډاکټر یم نو له کومې څخه استفاده کوو؟ له دې یا د دې څخه؟ د دې څخه. I am a doctor. زه یو ډاکټر یم. I am a doctor. زه یو ډاکټر. که وایم چې زما نوم څه شی دی بیا؟ زه یو ډاکټر یم. زما نوم سلیمان دی. I am a doctor and my name is Sulaiman. We موږ. Our زموږ. We are student. This is our class. We are students. موږ شاګردان یو. This is our class. دا زموږ ټولګی دی. You ته یا تاسو. Your ستاسو. You are students. You are students. تاسو شاګردان استئ. It's your class. او دا ستاسې ټولګی دی. They هغوی او their د هغوی. For example, that is their house. That is their house. هغه د هغوی کور دی. They are my cousins. هغوی زما د کاکا بچی دی. And that is their house. او هغه د هغوی کور دی. He هغه لک. He is a boy. هغه یو لک دی. His name is Asad. د هغه نوم اسد دی. چې کله وایو د هغه بیا موږ وایو his او که خپله د هغه شخص په باره کې غږیږو بیا he, she. د نجلیو په باره کې مثلا موږ وایو چې she is my mom. هغه زما مور ده. She is my mom. هغه زما مور ده.
her favorite color is black. د هغې د خوښې رنګ تور دی. د هغې د خوښې رنګ. نو چې کله موږ د هغې په باره کې خبرې کوو نو her. It mean دا. یا موږ وایو چې دا یو کتاب دی. It is a book. It is a book. Its color is yellow. دا یو کتاب دی او د رنګ زیړ دی. دا هم شو توپیر د subject pronoun او د possessive adjectives په باره کې. دا هم زموږ سره د possessive adjective په باره کې درس. Follow and subscribe for more. Thank you.